سلام علیکم قدرمنو ملګرو. په دویمه برخه کې به تاسې اورېدلي وي چې کاروان صاحب سره مې پیدا کړل، پیژندګلو وشوله او پیژندګلو دومره خوندوره شوله چې کاروان صاحب بیا راولاړ شو او زه یې سینې ته جوخ کړم. نو او د مخې سره یې هغه خپل د کتابونو بنډل ته لاس کړ، له ماښامه تر ماښامه یې راواخیسته او ما ته یې په دغه الفاظو ولیکه. تر اوسه پورې هغه الفاظ زما یاد دي او دا اوس چې زه تاسو ته همدا خبره در یادومه، نو کاروان صاحب لګیا دی او د خپل کتاب په هغه نوم یې چې پې لیکلی په هغه صفحه باندې داسې په کونج کې راته لیکي چې ګران خوږژبي شاعر باز محمد عابد ته په دې ایله چې روح یې د تږو زړونو دپاره د میکدې جام شي، نه د ریا د زهد کوزه. کتاب یې راکړو، بیا چې ما داسې د دفتر نه بهر ولیدل نو تیاره شوې وه، یعنې دا چې ماښام هم تېر شوی و او ماسخوتن ته وخت نږدې و. نو ما بخښنه وغوښته چې ورته مې وویل چې ما خو ستاسو ډېر وخت ضایع کړ. ظاهر بابري هم لا تر دغه دمه دلته ناست و، هغه په کمپیوټر کې کار کولو. نو ظاهر بابري راته ویلې چې نه، زمونږ کار خو به پس د نیمو شپو وي، یعنې دا چې موږ د شپې کار کوو، د اخبار د وفا اخبار به وکړو او رسول امین د الله تعالی وبخي هغه به چلولو، د وفا په نوم یو اخبار او د فکر کومه د خپلواکۍ په نوم یوه مجله وه چې دا بیا د افغانستان د لیکوالو وبخئ د افغانستان د استادانو ټولنې دغه کوله چې چاپوله، چې په خپله رسول امین او حکیم تڼیوال او استاد سعدالدین شپون هم ورسره و، یعنې دا د پوهنتون استادان چې مهاجر شوي وو دوی هلته ټولنه لرله چې دا په عین حال کې ټول لیکوالان وو. په هر صورت دغې ټولو مجلو ته به بیا راځو، خو اوس خبره د پیژندګلوی ده چې ما له کاروان صاحب سره وپېژندل او ده ته مې خپل کارځای وښودو او دعوت مې ورکړو چې تاسې به هغلته راځئ، هغه زما ځای وګورئ او هلته ما سره د ناستې ځای شته دی، یوه پیاله چای به څکو، بیا به لږ به فکر غلطیږي، بیا به بیرته سره دفتر ته راځئ. نو کاروان صاحب را سره ومنله. وبخه هوا هم ډېره یخه ده او دا ګرم چای ډېر خوند کوي، خو همداسې ساعت په ساعت یخېږي ځکه هوا زښته ډېره یخه ده منفي څو ده. نو په هر صورت زه نن مې هلته کور کې څه دغه و ګاونډیان زنانه میلمانه راغلي وو، نو هغلته ثبت نه کېدو، نو زه راکېوتم دغه باغګوټي ته راکېوتم. په هر صورت ما چې هغه غونډه کې د حنیف خلیل دی په غونډه کې د پېښور پښتو ادبي جرګې کې ګډون کړی و، هغوی دواړو ته مې هم بلنه ورکړې وه چې تاسې به صدر ته زما ځای ته راځئ، ځای به ګورئ، هلته به سره راټولېږو. نو هغوی هم را سره منلې وه. په بله ورځ هغوی راغله، هغوی چې راغله ما ورته یو ساعت ناستو سره لاړو، هغه د چایو زاړه هوټل ته لاړو، کېناستو، یو پیاله قهوه مو وڅښله او بیا مې ورته وویلې چې کاروان صاحب مې موندلی دی او نو دې دواړو راته وویلې چې د کاروان صاحب د لیدو خو موږ هم ارمانجن یو، دا به چېرته وګورو. ما ورته ویلې چې بس که وخت لرئ همدا نن یې ګورو، ځو مازدیګر ته، بس نږدې مازدیګر هم دی، نو دغه وخت کې د دفتر نه خلک رخصتېږي او هغه ظاهر بابري ځان له پاتې کېږي، په اخبار باندې کار کوي، نو کاته یې شو. نو په دې ورځ را سره بیا دا دواړه هم لاړل، نو موږ د څلور کسه شو، یعنې دا چې زه کاروان صاحب، حنیف خلیل او مصطفی سالک. بله ورځ چې بیا نثار صاحب هغلته په الار تېرېدو، نو هغه ته مې وویلې چې دغلته هوټل کې موږ سره د ناستې ځای شته دی، که وخت هم کله لرلو نو تاسې به دلته راشئ چې لږې ناستې سره وکړو، ادبي بحثونه سره وکړو، یو څه به ستاسو نه زده کوو. نو هغه هم را سره ومنله. نو نثار صاحب هغه وخت کې د بیفیر په موسسه کې کار کولو. بیفیر د جرمنانو یوه موسسه وه چې جی ټي زاید په نوم موسسه وه او د بیفر یوه څانګه وه بیفر، او هغه به د افغاني مکتبونو ته نصاب لیکلو. هغه نصاب چې
جیم جهاد او ټي ټوپک او دا شی نه، دا نصاب نه، یعنی د ده نصاب نه وروسته یو بل نصاب چې افغانان د علم سره اشنا کړي، نو د دغسې یو نصاب برخه وه نثار صاحب. هغه چې ټي ټوپک او میم مرمی او ګاب ګولۍ دا پخوانی نصاب و که نه. خو په هر صورت نو داسې کارو د نثار صاحب هم مخه وکړله. بله ورځ کاروان صاحب دی او هلته هم چې واده سره وکړله حنیف خلیل هم دا ټول سره په صدر کې یو ځای شولو، لاړو هلته کېناستو هغه د زاړه هوټل سره. هغه وخت کې به د چایو د تورې چای قیمت چې و 15 کلدارې او شنې چای داسې کاوه خو نه ده، خو ما رضاپرانو کاوه جوړه کړې ده، مقصد کاوه په 3 کلدارې و. نو دغلته زمونږ د بنډارونو یوه لړۍ شروع شوله، د همدغه یو بل هم را پیدا کړل. نو دغلته به ادبي بحثونه کېدل، یو بل ته هم شعرونه ویل او لنډې کیسې به لوستل کېدلې. کاروان صاحب هغه وخت کې لنډې کیسې هم لیکلې، د هغه نه به هم لنډې کیسې اورېدلې. بیا ما کیسو ته شروع وکړله، ما هم په لنډو کیسو لیکلو باندې د همدې یارانو دوستانو له برکته شروع وکړله. نو بلکل کیسې مې شروع کړې او د استاد غضنفر صاحب په وینا مې شروع کړې. دا چې بیا وروسته زمونږ حلقې ته امان الله صاحب راځي، استاد اسدالله غضنفر وي او رحمت شاه سایل به کله کله پیښه کوله، صاحب شاه صابر به ورسره و، خدای دې وبخي، پریشان داودزی به راتلو، سید شاه سعود او راشد خټک او کلیوال خټک. دا خو بیا باقاعده زمونږ د دې واړه بهیر غړي شو. په هغه ځای باندې بیا وروسته چې بهیر جوړ شو، د واړه بهیر نوم کېښود. بهیر لا نه دی جوړ، خو دلته زمونږ ناستې دوام لري. خو موږ د قلندر صاحب مرکې نه قضا کوو، دغه ټوله ډله موږ د قلندر صاحب مرکې ته ځو، ساول لیکونکو مرکې ته، او هغلته نه ښه انجوایمنټ کوو. علاوه د دې مرکې نه موږ به داسې دغه ته هم تللو، نورو ایالتونو کې به، نورو وبخه ایالتونه خو نه، ضلعو کې یعنی ولسوالیو کې به چې مشاعرې وي، که به په نوښار کې وه، که به په مردان کې وه، که به په ملکنډ کې وه، که سوات کې وه، که دیر کې وه، که داسې به کوهاټ طرف ته مشاعره وه، یا دا چې ټل کې به د محمدین مقید په نوم یو کلنی لوی مجلس جوړېدو چې هغلته به په سلګونو شاعران بلل کېدل، د مختلفو سیمو نه، حتی د کوټې نه به ورته شاعران راتلل، د پښتونخوا خو به پکې هلته به تللو. خو د قلندر مرکې ته به باقاعده تللو. بیا داسې وخت راغی چې قلندر صاحب یو کالم ولیکلو، یعنی موږ د قلندر صاحب سره خفه شولو او داسې خفه شو چې هغه یو کالم ولیکو، د رګې سنگ په نوم د په آج اخبار کې روزانه کالم لیکلو. او یو کالم پکې داسې و چې په پېښور کې بدامنۍ، بدعنوانۍ او معاشرتي بد اخلاقۍ د افغانانو له وجې زیاتې شوي. بیا دا کالم یې پسې داسې غځولی او نو ما دا کالم اخبار ما له ځان سره ساتلی او بله چې دوی راغلل، سالک صاحب او نثار صاحب او دا ټول حنیف خلیل دی، ټولو ته مې دا کالم ولوستم چې ګوره قلندر صاحب دغسې یو دغه کړی دی. نو بیا ویل چې دا ګیله به کوو او بلې غونډې ته چې لاړلو دا ګیله مو وکړله. نو هغه ته چې وښوده چې لږه مو ورته ولوستو، ویلې اوهو دا خو زما په کالم کې تصرف کړی دی او زه به د دې تردید کوم او جواب به ورکوم او د دې خلکو نه به پوښتنه کوم د دې اخبار د چلوونکو نه. خو صحیح ده، بلې غونډې پورې ما هره ورځ زه ګورم چې اخبار کې تردید شوی که نه دی شوی. په هفته کې خو ونه شو. چې بیا غونډې ته لاړلو، هلته هم بیا چې ورته وویلې چې تردید ونه شو، ویلې دا خو به په نمبر کې پروت دی، ما خو دیو ته ډېر کالمونه لیږلي دي، دا به په نمبر کې راخلي. ښه صحیح ده. نو دې کې دوه میاشتې تېرې شوې. نو موږ بیا هم ورتلو، مرکې ته ورتللو، خو همداسې خوابدیم وه او نو دلته چې موږ په دې د چایو په هوټل کې راټولېدلو، نو موږ دلته د ادبي بحثونو تر څنګ
پیلبدیه مشاعرې هم شروع کړي. نو دا پیلبدیه مشاعرې بیا دومره دغه شولې دا مشهورې شوې چې زمونږ د پیلبدیه مشاعرې به بیا پریشان داوزی به هم پکې کله کله ګډون کولو. نو دا به هم لاس په لاس پریشان داوزي ته ورکولې چې دا په وحدت کې چاپ کړي په ادبي څپه کې. نو ده به په ادبي څپه کې هم چاپ کولې. او کله چې دا زمونږ مشاعرې ډېرې داسې مشهورې شولې بیا د پېښور شاوخوا چې نورې دا ټولنې وي دوی به هم بیا پیلبدیه مشاعرې کولې. او دغه څپه د ادبي څپه یو وخت داسې شوله چې ټوله څپه ادبي موضوعاتو په ځای باندې پیلبدیه مشاعرو ونیوله. نو کله چې د اخبارونه دغه کتل مثلا پسرلي صاحب به کتل، رفیع صاحب به کتل، سمیم صاحب به کتل، نو بیا به چې کله موږ به داسې پسرلي صاحب کرم کله کله مرغ پلاو ته ورتللو د جمعې په ورځ، نو هلته به بیا مشورې موږ ته راکولې چې یاره دغه خپلې هڅې منسجمې کوي سره. نو موږ به چې پسرلي صاحب کره ولاړلو هلته به خامخا استاد رفیع به هم راغوښتلی شوی او دغه به مو د سمیم صاحب به مو، نو موږ ته هم پکې بلنه راکړل شوې وای که نه چې اجمل پسرلي به ما ته وویلې چې هغه مې ویلې چې د عابد ته ووایه چې ملګرو ته ووایي چې دغه جمعه کور ته راشي. نو لا بوړو کور ته به ولاړو، نو موږ ته به بیا دوی مشورې راکولې چې دغه خپلې هڅې د یوې منظمې ټولنې په چوکات کې سره راټولې کوي. نو دا داسې وخت و چې دا د تنظیمونو د الغاو تلغاو چې په پېښور کې وو هغه ټول کابل ته راغلي وو، ځکه چې د مجددي صاحب حکومت او بیا پسې د رباني صاحب حکومت شو. نو دا مجاهدین اخوا تللي او د خلقیانو او پرچمیانو وخت پورې چې په کابل کې کوم لیکوال او شاعران پاتې وو هغوی نو بیا پېښور ته رامخه کړې وه. نو پېښور په افغانو شاعرانو لیکوالانو ښه مالامال و. ورسره تازه د بي بي سي د نوي کور نوي ژوند ډرامه هم شروع شوې وه چې ګڼ شمېر تازه راغلي مهاجر چې لیکوال او شاعرانو د راډیو او د فلم او د ډرامو سره سروکار په کابل کې هغه په دغه کې تنظیم شو، د بي بي سي په تعلیمي پروژو کې تنظیم شوي او یو څه چې هلته لیکوال او شاعران پاتې وو د مجاهدینو د دغه ډلو سره وطن ته رانغلل، ځکه هغوی پوهېدل چې وطن کې به یو ناورین رامنځته کېږي. نو په دې خاطر باندې به دوی موږ ته دا مشورې راکولې چې موږ یوه ټولۍ جوړ کړو. دا وضاحت مې په دې خاطر وکړو چې په مخکې د ده نه چې افغان ادبي بهیر جوړ شي په پېښور کې د مجاهدو لیکوالو یوه ټولنه موجوده وه چې هغه به د مولوي محمد نبي محمدي په دفتر کې راټولېدل او میاشتنۍ یا په 2 میاشتو کې به یو مشاعره سره کوله. نو زه کوشش کوم چې عکسونه بشرمل ته ولېږم چې د دې ویډیو کې هغه راشي، هغه د مجاهدو لیکوالو ټولنه چې کومه وه او دغه په هغې کې تقریبا ډېر لوی شاعران لکه د مجرو صاحب، پژواک صاحب، داسې لوی شاعران هم به هغه غونډو کې ګډون کولو، هغه عکسونو کې شته. نو داسې خو نه معلومیږي د ورایه ځکه عکسونه لرې نه اخیستل شوي او دا عکسونه ما ته الله تعالی دې سعود صاحب وبخي هغه راکړي وو چې دا واخله او دا به ته ساتلی شي. نو ما بیا فیسبوک ته ورکړي وو او هغه چېرته ما سره خوندي دي، هغه زه تاسو سره په دې غونډه کې شریکوم. افغان ادبي بهیر لا تر اوسه نه دی جوړ، دا به جوړیږي د خیره سره او چې جوړ شو نو بیا به د بهیر خبرې سره کوو.